دا یو روز سوال کړی دی چې یو سړی مړ شو او 15 زامن ترې پاتې شو او 10 ریاله دي، نو دا میراث به څنګه تقسیمیږي؟ د میراث دا مسلې چې دي دا پیچیده مسلې، ځکه چې په دې کې تپوس کول غواړي د کس نه نور خپلوان پکې دي. لکه اوس ګوره دلته دې سائل موږ ته دا ونه وي تپوس کوونکي، صرف دا وي 15 زامن دي. نو سوال دا دی چې د دې زامنو سره د دې سړي مور پلار شتي که نه؟ دا کوم سړی چې مړلی د ده نه خو 15 زامن پاتې شو، خو د دې سړي مور پلار شتي که نه؟ ښځه یې شتي که نه؟ دا پکې اهم دي، ځکه که چېرته د دې مړي مور پلار موجودي او یا یې ښځه موجوده وي، نو اول به د هغوی هغه حصه هغوی ته میلاو شي، باقي به په زامنو تقسیمیږي. موږ به داسې ووایو چې مور پلار یې شتي ځه، نو که مور پلار یې نو الله وی ولأبویه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الله وی مور پلار دواړو دپاره شپږمه حصه ده د هغه مال نه چې د مړي پرېښودی دی، که چېرته د مړي بچي وي، د مړي خو بچي شتي 15 زامن دي که نه، نو مور پلار ته کومه حصه میلاو شوه؟ شپږمه. او موږ به دا ووایو چې د دې سړي ښځه هم شتي، دا چې مړ شوی د ښځې شتي، نو هغه ښځې ته به څویمه حصه میلاوي؟ 8. فلهن الثمن فإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. که ستاسو بچي الله بیا به 8مه حصه میلاوي، بچي خو شتي، نو 8مه حصه به مو ورته میلاویږي، باقي به بیا تقسیمیږي په دې الکانو باندې. که صرف الکاني نو په ټولو باندې به یو شان تقسیم شي، او که جنکۍ پکې یا جنۍ پکې نو جنۍ ته به د الک د حصې په اندازه نیمه میلاویږي. اوس دا موږ ته دې رور نه دي ویلي چې مور پلار یې پکې شتي او که نه، او یا ښځې شتي او که نه، او که څنګه دی وایي چې صرف 15 الکان دي، نو بیا خو واضح ده چې په ټولو باندې به یو شان تقسیمیږي او 6,000 د ټولو رسي. دلته یو فایده، که پلار د دې مړي نه وي، داسې فایده ذکر کوم، او نیکه یي، که پلار نه وي او نیکه یي، نو نیکه بیا دلته د پلار په ځای باندې کار کوي، ځکه چې نیکه پلار حسابېږي. د فایده یې د ساتي په علم د میراث کې نیکه د پلار په ځای کار کوي چې کله پلار نه وي. والله اعلم. تاسو پوه شوئ په دې مسله؟ میراث د مسلې نه ده، ګوره سړي دماغ سم بندوي، او د ګران علم د علم الفرائض اکثر د طالبان چې جامعاتو کې سبق وایي یا مدرسو کې، نو چې کله د استاذ دا پیریډ راشي، نو په دې کې بیا اکثر چې داسې اوده پراته وي پکې، بس دا ډېر ګران تقسیم وي. دا خو اسانه مسله موږ بیا ډېره ګرانه مسله پکې راشي، داسې ګرانه مسله پکې راشي. یو سړی مړ شو او د هغه نه 2 خویندې پاتې شوې، د پلار د طرف نه 1 خور یې پاتې شوه د مور د طرف نه، 4 زامن پاتې شو، 3 ښځې پاتې شوې، او پلار یې هم شتي او مور یې هم شتي، او د دې سړي 3 ښځې او دومره مال، او دا ډېرې اوږدې مسلې